نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ تو آیا دے خلقو تا کہ اے زما بندگانو، کم بندگان؟ عام بندگانو تا اللہ دا خطاب نہ کئی، گناہگارو تے گورے کئی. نیکان خو اگا خلق چے اغی لگا گناہ کری نیکی زیادہ اغی تے نوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے زما بندگانو، اے اغی بندگانو چے پزانم دا گناہ ظلم بار کرے دے، دا گناہ بوجم پر سر بار کرے دے او زان باندم دیر لوے ظلم کرے دے. اغی بندگانو گورا دا اللہ جیبان داز دے کنا یو خواوی چے پزانم دا گناہ اغا بوج بار کرے دے، بل خواوی یا عبادی اے زما بندگانو، اے زما بندگانو. دا کم بندگانو تا وی گناہگار تا اغا نیکان نیا دی. اے زما بندگانو، کم بندگان چے یا اسرفو علی انفسهم چے پخپلو زانونو باندے دیر لوے ظلم او دیر زیادے کردے دے، اغیتا وی یا عبادی زما بندگانو. سونا دا منی لفظ دے یا وی لا تقنتو من رحمت اللہ، دا اللہ دا رحمت نگوری مایوسا نشے. اے گناہگارو بندگانو کہ دا اللہ دا رحمت نہ مایوسا نشے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ طول گناہو نہ بخی چی معافی سڑے اغواری نو پروردگار طول گناہو نہ بخی، اللہ بخون کے دے، غفور مہربان دے، گناہ بخون کے دے، اور دیر انتہائی رحم کا ان کے دے، زیاد رحم کا ان کے دے، زیاد رحم کئی او بخنہ کئی. گورا گناہگار بندہ چی زما دا رحمت نہ مایوسا نشے. نو اللہ مہربان دے پا مونگ باندے رحم کئی، خو کم از کم مونگ لم پکادی چی دے خپل رب تا لگا رجوع خوکو، اللہ تا لگون دے سرخ کتکو، معافی تے غوارو او دوائی چی اللہ زا دیر گناہگارے ما دیر گناہو نکڑی دی. نو یادو ساتا رو را چی دا اللہ پا حضور کے دا خپلی گناہ دا بخن درخواست اکو او دا دی امن دا چیز گناہگاریم، دا پا کے شرط تے گوارے نو بیا اللہ ستا گناہ بخی او یوازی گناہ بخلنا دا گناہ در اللہ پا نیکو بیا بدلے دا سے اللہ بخی گو. الطائب من الزنب کمن لا ذنب لہو، دا گناہ نا چی سڑے توبہ و باسی دا سی دا لکا چی دا بالکل گناہ نہیں کرے پاک و صافی. خو لیکن منگو گناہ نا توبہ استل. اللہ اکبر. یو حدیث پاک کے رازی پورا دا اللہ میرا بانے تا نبی علیہ السلام فرمائی گوری زمان رضانا قصہ در تا نکم یو سڑیو یو کم سل خلقی وجلے، یو کم سل کسانی وجلے. خودی سل یو کم سل کسان چی وجلی دا وقت رادی مسلمان ندے کافر دے، کافر چی پا کفر کی عرصنگا گناہو کی او دی بیاراشی او توبہ و باسی او ایمان روڑی اگا گناہون لالت ختم. الاسلام یهدم ما کان قبله. یو کم سل وجلی دی لال یو ملا صاحب لا چاہتے ویر توبہ و باسما در اخبرو گناہونو نا یو کس راتاو خواہی چی اگر آتا چلو خواہی او تپوسم تے حکم توبہ میں قبلی کی کہ نہ قبلی کی، کہ نہ قبلی کی خود اخپل عمل بجاری ساتھ اگر قبلی کی چی توبہ و باس یو عالم ہوتا چاو خوی فلان کی عالم دا لاب شاہ ابرتا سے چلو خوی تیرے ورہ غیر عالم دا ویما یو کم سل وجلی دی زما توبہ شتا چی دا ما توبہ قبول شی اگر دا خدای بے خوباسا یو سالے چی سوک ملکی دا اگر توبہ اخکر گران دی دا تا یو کم سل وجلی دی دا پدا سے سانا یو ٹکی توبے سر بار سے ختمی گی نا تا توبہ نہ قبلی گی بس تورا وسره اوچتا کړه هغه راو بروله چې نه قبلې ګورګه چې تا قوم زول قندار تا ورسو درا دیوار کاغه پکې شهید چې مړې کا جناب رسل پورا شو. بیا څه زمانہ لاړه لکه تا خو انتهایی ظلم کم وخت یو کم سل دی وجر وسل سلام دی پاغه مناسب پورا کړه خبر ناغه خود ته رښتیا خبره کړې و یاره وستو مانه ما سوچتنه چې ماته یو نه غلارو خي ودا څه چلو کا کم وخت توبه وباسه دی دینا او پا دی گناہون استومان شا او دا چلو که چی فلان کی کلی کی یو ملا دے رت رحم دے لدے اگر چی سوک ورزی ورطوی زما توبہ استرا وی بزا اللہ بدے ماف تاگا ملا لدار شا دا گوری دا عیسائیانو زمانہ دا راہب دا عیسائی ویڑے رکھا دا روان شو اللہ زما توبہ دا دا کفر نمیم توبہ دا او اللہ دا گناہون نمیم توبہ دا او ایس دی توبہ گوری دا زلدا ان ندم توبتون چی دلی کی دستومان تیار آل داستا توبہ موگو بیا غوگونو لگوتی وڑو وگونا دان لتک سرکو پاخی کو پر اخکلو جی توبہ او با زمان پا نسوا توبہی خو چی بیا سوکنی توبہ دا بدو چی سوکنی نو بیا عملہ پا بدو
از توبه او بازو جمعات کې کینو خو جمعات نه چې بارونو دغه ده کې صرف او صرف 1 روپۍ پرته یوه سل نه 50 هم نه 15 روپۍ هم نه دلته به منظم کړي 2 رکعاته صلات توبه به کړي او زر به تسبیح مړولي او الله ته به چغې مستي غوږونه به ځان له په توبه سره کړي او چې بار د قلتوزه 1 روپۍ پرته نو زر په پاسه خپه کیږي نه یو خو بل خو ګوري چې څوک شته کې نشته چې څوک نه غلي غوندې لاس ورکته کې راوېره جیب کې ومنډي ها توبه دې شو په 1 روپۍ دې بیا هر څه برباد کړ کلندر که غاګو نه کړ نو دې غلي غوندې کوشي کلندر دا پیسې خو چاته اړو څه نه ښکاري غلي غوندې کوشي او کاغه په आवाज وکي ضروره کوي خو دې ها ما نه یې راو علي باندې وسره نشي خو چې را وختي مې در نه کړس وګوره په ما غلار اړای نو کلندر خوارم جیب شي حالانکه پیسې د ټکې د جیب نه راوځي او کاغه به پینې شنو غلي غوندې کوسي دا څومره غلا شو نبی علیہ السلام فرمایي وی جهنم را تعالی خو دوزخ مې ولید وی یو سړی مې پکې ولید چې کلمې و پورې راخکې شوې دا کلمې ته لاندې وېزان دې په جهنم کې او جهنميانو په خپې اخودلې او پورې راخکې شوې او دا سوکو دا یو سړی چې هغه به د اجیانو نغلا کوله او څنګه غلا به کوله ها کونټه به د لاس کې نیولې وه او شاته به هغه امریک له کونټه چې هغه شاته کړو نو د اجیانو پکې صادر رونیو دا کوټه هغه امریکي کړ هغه کې به اجیانو صادر به رونیو نو که څوک به پیښو یلکه زما صادر دی کونټه کې یوړو ها زما خو خیال نو دا ستا صادر باندې کونټه کې خطینو ګور چل خو دغلا ورځي نه هغه صادر به ولا ورکو او که څوک به پینې جوړ صادر به انسان نه پټ کو او صادر معمولی شی دی او د دغه صادر د غلا د وجنه نبی علیہ السلام فرمایي په جهنم کې مې اولید خېټه شلیدلې ده او کلمې ته په جهنم کې راځي چې خلک په پاسه پیږي الله دې راته معافي نو جناب دلته توبه وباسو غوږونه براکاږو توبه او توبه او توبه پرسوا توبه خو دلته کې سمال او دولت نشته که پرده خزانه دی ولیده قسم دی چې په زرګونو توبې باندې دي د روپې غلام داخله کوي ته پکېږي ما وطن دی ما ته معلوم دی 15 روپۍ او 10 روپۍ خو ډېره لویه خبره ده دا توبه نه ده د خولې توبه چغې وباسې زړه توبه دې ته وایي چې په ګناه ستومانه شي چې بس الله ډېر بد مې کړی په خولې غږ مه کوه خو پړه کې ستومانه شه دې نه غټه توبه بله نشته دا مضبوطه توبه ده سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت با استغفار ما ویلاس کرده تصویری او پخله وی توبه لکی دی گناه پرتا دا دلن ری توبه نرسته نو شیطان در پوری خو خاندی زوی خم تباک لو غرق میکله توبه دا زلو نو دی سلیم دلن توبه استه و ایمانی نصیب شو پخله ایمانو وی پڑه که دا گناه توبه وستا آغا کلی کی مولا دے جناب غل لال شادا گوری نبی علیہ السلام فرمائی دیر رحم دل انسان دے شاید چا غل توبه دا قبلولو طریقه برابر نو چې دې پلار روان شو هغه کلی ته نږدې شو ادا لري وکړي دې خپل کلی نه پوره نه وته چې دې نه جوړه شو را پریوت ځان کدن شو ساتي ودی اوس فرشتي رااله اخوا د رحمت فرشتي رااله دې اخوا د عذاب رااله د عذاب فرشتي وي مونږ ته صوباز لا مولا له خدای نه دي راهب لا تل نه دي توبه خو لا نه دی ویلي هغه رسمي توبه چې ته وایي دې غره د کفر پر ځمکه موجود دی مونږ به صادق غضب فرشتي مونږ ته وباس د رحمت فرشتي وي نه مونږ ته صوباس ولې دړن استومان دی پرې ګنا او دا رحمت زمکه ته روان دي د ګنا د زمکه نه اره مولا چې کوم مولا تا چاوته خول چې هغه لار شابر تر توبه طریقه او خي دعا بدلو غواړي هغه رحم والا زمکه ته روان دي مونږ به دغه وباس په جګړه دی رب العالمین دوالو فرشتو ته ودرېږي چلو کې وې دا زمکم کچ کې او دا بلم کچ کې چې د ګناه زمکه ته نږدې وي چې کوم نه روان دي نو کاغی ته نږدې وي نو د قهر فرشتي ته صوباسي او که هغه زمکه چې کومه د توبې والا عالم پکې ناشته دی ولا توبې لذي کدي هغه زمکه ته نږدې شوی وي نو د رحمت فرشتي ته صوباسي نو د قهر د زمکه ته نږدې دا چې کوم زمکه د غضب وا د خپل کله چې کوم د ګناه را کړي دې ته نږدې نو دې څه چلو کو د سټ داسې وګت کو داسې کړي یا الله وی روان غره توبې لم د ګناه نه توبه وباسم او ډیر لري دا غزم کنو الله دا سینه اوچت دا شراح کلا دغه مې واسطه نو الله سو کړل الله هغه زمکه و تر نږدې برابر ته لري کړ دا نبی عليه السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث اگر رحمت والا توبه والا زمکه و تر نږدې ګوره د ځن کدن وخت کې سینه وګدای توبه د پاره دی وخت پورا محتاج دی ها انسان خو وي اورګه چوس دې برابر کم دی وخت توبه وباسه
چې کوم وخت برابر توبې دې نهسته نه هغه وخت کې توبه وباسي الله ته محتاج دی سینې اوږده کړه الله هغې ځمکې ته وې توبې والا ته رانږدې شول او چې دا د کومه د ګناه ځمکه و کم کې سل وجلې دي وې لرې شته فرشتو ته وې کچې کې چې کچې کړه هغه توبې والا خو الله رانږدې کړې وه هغه ځمکه ورته یو لیش نږدې وه دا بله یو لیش لرې وه وې رحمت والا فرشتې ته سو باسي او جنت ته ولېږي د الله رحم سره څه کوي خو مونږ ډېر بدقسمته یو مونږ د الله هغه رحمت چې لکه باران غوندې زمونږ په سر ورېږي مونږ ته سر تختو الله ته مونږ رجوع نه کړه یو انسان چې ستا پې لس د پښتو لنډه وایم چې یو انسان ما سره زیاتي وکړي ما سره لږ غوندې زیاتي وکړي څونه معافي مانه غواړي که نه غواړي یو بل مضبوط پهلوان سړی دی معافي دې غواړی که نه 10 روپۍ باندې 10 روپۍ د چا در باندې پورې دي هلکه ما ته وبخه که نه مړه خدای دپاره راته وبخه یاره الله دپاره وبخه 1 روپۍ سوال چې دا سوالګري کوي څونه د خدای واسطې پیش کوي خدای دپاره روپۍ الله دپاره روپۍ لیکن د ګناه غټ بوج زمونږ په سر پروت دی چته مونږ دا ونه وي چې الله د خپل ذات د خاطر دا ګناه ماته وبخه 50 روپو له خو مونږ توبې وباسو لیکن دې دپاره مونږ توبه ونه ویستله حضرت ماعز اسلمي او توبه زمونږ صرف د خولې توبه ده راشه د صحابو توبه وګوره ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه صحابي دی یو غلطي ته شوې یو ګناه ته شو راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ته کېناست د الله رسوله ما نه ګناه شوې ده که د الله څه حد او څه حکم یې په مې جاري نبي علیه السلام ته مخ دې بل طرف ته واړه راغی دې بل طرف ته کېناست د الله رسوله ما نه داسې ګناه شوې ده فلان کې ګناه او که د الله حکم یې په مې نافظ کړه دې بل طرف ته دې مخ واړه دې راغی دې خوا کېناست یا د الله رسوله تا ته وایم ما نه غلطي شوې ده او زما دا صدق دې تیار دی چې د الله حکم یې شابه په مې جاري کړه دریم ځل شو نبی اسلام ته په څلورم ځل مخ مبارک داسې بیا واړه راغی دې بل طرف ته کېناست د الله رسوله ما بیا غلطي کړې ده ګناه مې کړې ده د ګناه هغه نه مې واغش خطرناکه ګناه او ما مهرباني وکړه بس ما پاک کا چې څه حکم یې په مې جاري کا بس نبی علیه السلام چې 4 ځله واورېده وی دا فلان کې مړه دا ګناه به دې نه کړې یاره هسې به دې لاس وروړي هغه انسان له وی نه جي پوره ګناه مې کړې مړه وی هسې به دې لوبې ټوکې کړې وی نه صاحب داسې ګناه مې کړې ده هغه د ګناه هغه نوم یې واغېشت وی داسې مې کړې دي چې د ګناه نوم یې واغېشته بس د هغې حکم دا و چې دا به سنګسارېږي اوس په کاڼو به یې ولې او تر هغې پورې به یې ولې چې دنه څه وکړي صحابو ته یې حکم وکړ وی بویه دی سنګستان ته چې کوم د کاڼو ځمکه ده او هلته چې ودروې په کاڼو باندې ولې تر هغې پورې چې ساتي و د بیا یې حکم هم دغه دی 4 ځله دې په ځان باندې اقرار وکړ نبی رحمت وی هلکه لیوانې خو دی وی نه چې جوړ یم وی شراب خورې نه دې څکلی وی نه بلکل ټیک یم هسې نه کدی وي چې د لیوانې یا شراب یې څکلي یا خطا شوي نو چې معاف شي هغه وی نه چې بلکل ټیک ټاک حواس مې برابر دي لیوانې نه یم دا ګناه مې کړې ده مهرباني وکړه الله حکم باندې جاري بویه دی یاره دونه مهربانه دی د دواړو جهانو سردار مبارک چې په خپله ګورې دا نړه سره د امت داسې حالت چېته په سترګو لیدي شي یو امتي دې په کاڼو ویستلی کېږي او نبي علیه السلام په مخ کې دی چېته برداشت کولی صحابو ته یې بویه دی چې کله یې بوتم د میدان یې ودرو او د کاڼو دا غزارونه پرې شروع نو دې غریب کاڼي ته څوک ټینګېدی شي کله به یې اخوا منډه کړه کله به یې دې خوا منډه کړه کله به یې داسې منډه کړه خو بس د نبي علیه السلام حکم او صحابه کرامو پرې شروع کړی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خوا کې راغی چې راغی نو یو هغه سره د اوښ یو جامه وه پرته وه د هډوکو چې ډب شو په هغې را سر ولې وویشتو نو هغه وینې د عمر رضی الله عنه په جامو را پرېوتې چې را پرېوتې نو ده ورته خیرې وکړې وی خدای رې داسې داسې کا وی که تا دا ګناه نه وه کړې نن به زمونږ جامې په وینو نه وې ګنده شوې او غریب را پرېوت شهید مړ شو چې مړ شو صحابه کرام راغلل نبي علیه السلام جومات کې ناست وی ما علیه السلام څه چل وکړې صاحب هغې پورې م وویسته چې ساتې ووت نو د الله حکم یو صحابي وی د الله رسول عمر ورته خیرې وکړې عمر ولې وی صاحب منډه یې وواله او بس ما پې غزار وکړه وینې په ما را پرېوتې نو ما دا خبره کړه وی عمره ډېر بد دې کړې چې ما ایسته دې خیرې کړې زما دې قسم په خدای وي یو روایت کې د مدینې منورې ذکر دی او بلکې د ټولو انسانانو ذکر دی د ټولې ځمکې او یو کې د عمر ذکر راځي بلکې د خالد ابن ولید رضی الله عنه ذکر راځي وی عمره وی زما دې په هغه ذات قسم چې دا زما دا سا د هغه په اختیار کې ده حضور پاک مبارک فرمایي وی دې ماعز داسې توبه وکړي وه داسې توبه که راده دا توبه زما په دې ټول ګناهګار امت تقسیم کې دا ټولو به الله توبه قبوله کړي دا خیرې ورته ولې داسې توبه دې زمانه کې به یو سړی راشي وبه وایي داسې ما دا ګناه کړی ګناه ځان دې څوک اقرار کوم ځای کوي چې ما ګناه کړی بعض خلک را پاسې صحابو دا چل کړی صحابو پسې خبرې اترې کوي صحابو چې کوم کمالات کړي دي د هغې په زړه کې چې کوم ایمان و د دنیا ایمانونه راغونډ کړي یو صحابي د پرکوټ ایمان برابر نه
داسې توبه ویسته. او بیا هغه کوم از بیبي چې د ماعز رضی الله عنه سره بدنامه شوې ده، هغه بیبي ایمان ته وګوره. الله اکبر. بیبي راغله وی د الله رسوله کومه ګناه چې ماعز کړې ده هغه ګناه ما سره شوې ده، په ما هم د الله حکم جاري. داسې ښځه صحابیه ده، صحابو نه ګناه شوې ده، ګناه خو شوې ده، پیغمبر د ګناه نه پاک دی، خو د ګناه داسې توبه به هم چې ته مور راوړې زوی ونه وباسي لکه صحابه کرامو چې استره ما وی هغه ګناه کړې ده. نو د هغې حمل و ماشوم و نبی علیہ السلام او فرمایل چې ستا کله اولاد وشي هغې نه پس راځه، د الله حکم در باندې جاري. نو چې اولاد کله پیدا شو نو هغه ماشوم یې غېږ کې راوسته، وی د الله رسول دا زما بچی شوی دی او اوس زما باندې د الله حکم جاری کا. ګوره دا څونه ګرانه خبره. سړی مرګ ته غاړه ایږدي خو د بچو ورسره سودی چې زه به مرم خو دا بچي به مې څه کوي، زه به مرم خو دا ماشوم بچی به مې څه کوي. دې زمانې انسانو تښتېدلې به نه په خپله راځي، وی دا بچی مې دی ماشوم د پیو بیګا پیدا شوی دی. الله رسول دا بچی مې چاره ورکړو، د الله هغه حکم په ما هم جاري کړه چې په ما عز جاري کړه. که دنیا کې زما دا بچی هم دغسې ما نه پاتې شي که نه، یتیم بچی کوټی نه او زم پکې مړه شم او په کاڼو سنګسار شم، ډېره ښه ده. خو چې آخرت کې د الله د قهر او د غضب نه بچ شم. دنیا سخته ده خو یو ګنټه به تېره شي که نه، خو چې آخرت کې د الله قهر، خدای دې په آخرت کې د خپل قهر او غضب نه وساتي. بچی قرباني خود ماشوم بچی دی که نه، او د مور چغې به وایي مور پسې به جاړي، دا بچی دې ضایع شي، یتیم دی او زما خیر دی، آخرت د غضب نه بچ شمه، دنیا کې تخت. نبي رحمت الله نه دا ماشوم دې ستا پیو ته محتاج دی، زه دله پی ورکوم چې کله دا بچی د پیو نه پرې شي او په خپله ډوډۍ وخوري نو بیا راشه د الله حکم به جاري. 2 کاله پکې تېر شو جناب. دې زمانې مسلمانه وې تښتېدلې به وې، جیل کې خو چا نه واچولې او د نبي علیه السلام جیل کې اچولې وه، په خپل اختیار وه. 2 کاله پس راله ماشوم یې په غېږ کې نیولې دی او ماشوم له ډوډۍ ورکړې ده، ماشوم ډوډۍ په لاس کې نیولې ده. ښایي نبي علیه السلام ته خلک تښتي د سزا نه، ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده، وی دا الله رسوله وی دا هغه ښځه یم، دا زما هغه بچی دی او تاسو ویلو چې دا د پیو نه پرې کړې نو بیا راشه. نو دې مې د پیو نه پرې کړی دی او دې زما پیو ته محتاجه نه دی، ډوډۍ خوري. ډوډۍ وی لاس کې ده، ورته ګوره د الله رسوله ډوډۍ لاس کې ده، هغه ډوډۍ خوري. دغه وخت کې ماشوم د مور نه کېږي؟ تاسو نه تپوس کوم دې وخت کې به څنګه شي؟ ځکه نه تینه ماشوم یو 15 ورځو ماشوم دی نو ځه خو د مور لږ غمي ورپسې، خو چې 2.5 کاله د ماشوم په دا سینه ولو لوی کو او دا غول دی ولا غردول او هر وخت ښکلی او ځان ته رانږدې کې او بیا راولې هغه ماشومه چې د خدای رسوله دا دې ګوره ډوډۍ خورې، زما د پیو ته سجت نشته، دې چاله ورکه او ما سنګسار کا، د الله حکم جاری کا، د دنیا خیر دی بچی به خپل کار کوي، زه به مړه شم خو چې د قهر د الله نه بچ شم. نبی علیہ السلام خدا الله حکم و ګناه کړې وه، هغه ماشوم یو صحابي له ورکړي دا واخله تربیت یې ته کوه او دا بوځې او دغه ځای کې سنګسار کې کندې ولو کنسته تر نامه پورې او بیا پې خاورې واچولې او باقي په کاڼو وویشتله ساتې ودره سنګسار شو. دې ته توبه وایي. د الله حکم دی داسې سړی او ښځه واده کړی، سړی او واده کړی ښځه چې داسې ګناه وکړي د هغې حکم هم دغه د الله په قانون کې چې هغه به په کاڼو باندې ولې سنګساری به. دې ته توبه وایي. موږ خلک هم توبې وباسو، توبه راو توبه راو توبه را دروازې 50,000 توبه وباسو او 1,00,000 ګناهونه. سمه توبه به د زړه د اخلاص نه وباسئ.